نو عبدالله وی چې دک ځای کې به داسې تاو کما او کارک وی چې د په مونږ ځان په مس کې एकदम یو ما سویلم لانه دي نو بس غلې پاتې شوم او ما زه بس نشم ویل کنه ما زه گیم به ولګو پته به ولګي نو چې ما ورته بیا عبدالله چې دا خبر وکړه ما عبدالله ته زه یو پیرنۍ سنت کړی او باقي به په مړونو خلک کټ کوي نر پکې نشته قرانګو چې د عبدالله او د کارک غونته کې خلک ما دلته په شارجه کې په 30 روپۍ غولې دي دا به ورته ویم په ویډیو کې یو منټ دوه خبرې راته وکړې په هغې مېړه وټکرې یو یې خپله ویزه هلکه مزدوري کوه یوې دا خبره کړې وه او بله یې راته دا خبره وکړه وی دغه دی وي ته په موږ ځان پیمس کې اوس تاسو ښځې ظالم ما خو دې خلکو له اډیانې هسې ورکړې نو غوږ کېږه نه چې گیم سټارټ شي ته چې څو ډبل ټیپ کېده نو زمونږ هغه بیا په 1100 وړېدلی و په سټارټ کې سړي وتښتېدل نو لکه کېښونې زه دواړو گیم کټ که لاړلو نیمه کې قرانګو چې هغه شیم پې راروانو ګوره مزدوري کې دا بل کار نه کې د یو کات ما ته معلوم دی پوه شوې وای ګلاله موږ د باندې خلک یې موږ دلته کې راځو نو خو زه یو خبره کوم زه مسافر یم بس چې کوم دی نو مولیان په مسافرۍ خبرې کوي نو دی پکې لکه خپله خور او مور خو په چا نه کنځې که نه دانې بس او خبره دې ښکلې وکړه په ژوند کې په اول ځل نو ما ته خو اوس لږ کښېنئ که نه چې تاسو وایرل خلک یې لږ خو کښېنئ که نه چې ګیم څوک ګټي اوس اوس په دې راغلې تښتېدلي ولې دي زه خو تا ته وایم چې مه کښېنه چا سره خو ستا ډېر شوق دی نو که ته زما ښځه وې ته به در 12 بار ګرځېدې ستا د لاسه زه شرمېږم نو زه نن زما نن طبیعت صحیح نه دی یار نه تا سره به زه نن حساب کتاب هم کوم تا بېګا بنګړي منګړي مات کړي دي چا وې تا نه بیا ویډیو میډیو شوی مونږ کتلي دا داسې چلولي چا ویډیو کړی ته دا ته څه کې خو پرېږده که نه تا را بنګړي ولې ماتول زه خفه ومه پته وه راته چې په څه خفه وې پسه نانې وګوره که نه نن خو ما د ویښتو کلر ملر کړی دی څنګه لګم تا چې خور سره ویډیو جوړه کړې دی موبایل به درته اخلم شونډې دواړه ډېره ښکلې راغلې وه ښه په دې مې پوه که نو بنګړي دې ولې ماتول دې کې چپس وغیره دي وخوره چپس ما لګا کبل کې بنګړي دې ولې ماتول بیا به درته څه نه بنګړي مې بس اته ټنګه کړې و ما بنګړو زه ډسټرب کړې و ما باندې نه درته غلې کېنه اوس چې ما له دوکه راکې نو خندا به هم درځي ګورې نانې زه خفه یم او قسم دی چې زه غوسه مې د هغوی دا غوسه به په تا وباسم داسې کار یې سره وکړو تښتېدلي ولې دي بس دی به ما له راوچتی که وستې کېږي زه ځکه خو انتظار کوم ته ما د ګیم نه لګوم دی به زه راوچتوم بس صرف راوچت که یو خبره ورته کوم نورې نه صحیح ده والله ملګري راغلي وي پول چیلنج ورکړه کسان راوچت کا دا یو لږه صبر وکړه عبدالله څه شو انډیکینګ بیزي دی ولېږه داسې خلکو سره بحث مه کو دی ټول عمر دا بل کار کړی سم دی یاره وړه باسه دانې والله دی په 4 میلیونه فالوورزو کې زما نه ولې تښتېدلي دي بس زه دا خبره کوم زه یې تاله رالم غم مه کوه جنګ کې خو ګلالۍ فرسټ نمبر باندې ښه زه یو بله خبره ته کوم زه دلته یو منټ نه چوله ستا زه دلته کې چې ته بل چا سره کېناستې زه دلته مزدورۍ له راځم ما 8 کاله مسافري وکړه مزدوري مې وکړه پردی خبرې مبرې مې وړه یو منټ دله بلا کیسې مې وړه خپل کور ساتم په دې نرو مټو ما ته ولې وایي چې زه لږه مزدوري کوم مزدورۍ سره د کار دی ځه نو ته خو
ما ورته دا خو لږ ګورې مې دوره وینې دي مونږ ګړو خیال لري په خدای په دې حال کې مونږ ژوند تېرو حلاله روزي ګټو که نه یوسف لا ډېره مننه کوم قربان دې شمه د کمنټس هم ډېره مننه جار دې شمه ښه بله خبره کارک وایي دی په مونږ ځان پیمس کوي نو یاره اوس دا څه خبره شوه یاره یو نر کس نه و چې ما ته بیا کارک او پینډیکینګ کینولی چې اوس خو لږ ایثار شه که نه چې ګیم نه څه جوړېږي ته لږ صبر وکړه زه یې رالم ته لږ وار روړه راله خوله کې مې ظالم کنځل دی خو که دې راواغېستل دا به په ژوند کې په اول ځمې چې اوچ په اوچ ستا په سر به جنګېږي دا ګلالۍ ته ګوره خو تا کې ځای نشته زه تا ته وایم مه کښېنه چا سره دا خلک تا سره یو منټ دا ملګري دا کسان تا ته ډېر ټایم نه لایف تا سره کښېني که نه لکه ته چې لایف راشي دا خلک تا ته ډېر ټایم نه کښېني که نه زه ما سره زه اوس ما ته دا ووایه دا لږ چې هلته کې لګیا دی خبرې کوي ته ما ته ووایه هغه ټایم تا سره ولې څوک مجنۍ نه کښېناسته او ستا برکت دی پوه شوې ښه ما ته وایي چې ولې خلک وینکیانې اوس تا ته ریکویسټ راچوي ما له جواب را اوس ته ځان کې اټیټیوډ پیدا کا ته ولې کښېنې تو ما هغه کنځلمار یې که نه څوک کنځلمار دی مطلب اول خو ما تا ته وایي چې ته کنځلې کې لکه جینکو خو دا سوچ کولو چې ته کنځلمار یې که نه دا خو اوس خلکو له پته ولګېده چې دی کنځلې نه کوي که نه